صدر اشرف غنی د افغانستان صدر دی هغه د مليونو خلکو پرایو باندې راغلی دی دغه حق ډیر دی هغه د امن خبره کوي هغه د تعلیم خبره کوي هغه د ثبات خبره کوي هغه د پرمختګ خبره کوي. سلامونه دوستانو، په دغه ویډیو کې د رحمان بنيري هغه خبرې واورئ کوم چې رحمان بنيري وایي چې اشرف غني اوس هم د افغانستان ولسمشر دی. تاسو د رحمان بنيري صاحب دا خبرې واورئ بیا به خبرې کوو. که څوک ما ته وایي چې ډاکټر اشرف غني راوله په یو پروګرام کې او بل خواته مولا هیبت الله خون راوله او زمانه دا تمه کوي چې زه به نیمه ګنټه مولا هیبت الله خون ته ورکوم او نیمه ګنټه به زه اشرف غني ته ورکوم. نو دا غلطه تمه ده، دا بیلنس جرنالیزم نه دی، دا نیوټرل جرنالیزم نه دی، دا غلط جرنالیزم دی. ابجیکټیو جرنالیزم دا دی چې صدر اشرف غني د افغانستان صدر دی هغه د مليونو خلکو پرایو باندې راغلی دی دغه حق ډیر دی هغه د امن خبره کوي هغه د تعلیم خبره کوي هغه د ثبات خبره کوي هغه د پرمختګ خبره کوي. بل خواته بل سړی چې دی هغه د جګړې او د یاغیتوب خبره کوي. نو زه داسې جرنالیزم ما کاپو ویوې کې مې کړی دی، نور ملګرو به هم کړی. زه د چا په کار باندې اعتراض نه لرم، البته زه په دې هدف پوهېدم، دې لپاره ما زده کړې کړې وي. زه په دغه وطن کې په افغانستان کې پښتونخوا کې ولر وبر کې چې کوم مسایلو په دې باندې دا د ولس مسایل د وطن مسایل په دې زما پوهه وه، په دې زما معلومات وو، دا زما ټارګټ ریجن و، په دې کې ما کار کو. ما دا خبره په زړورتیا کړې ده او د مقصد سره مې کړې ده او بیا به یې کومه په وایس اپ امریکا کې چې هم مې کوله او په دې کولو په بنیاد باندې ما ته ډېر لوی چیلنجز و، مشکلات و، زما خلاف شکایتونه کېدل، زما خلاف سازشونه کېدل، زما خلاف زما سره پراته دي. زه به یې درته ښیم، زه به ټول ښیم هغه څه چې ما خلاف کم ایمیلز چا رالیږلي دي، زما خلاف چا سازش کړی دی، زما خلاف چا پټې لانجې کړي دي. یعنې شخصیتونه نه، خو دا درته ښودل غواړم چې دا کار آسان کار نه و. په دې کار کې زما ژوند په خطر کې و، په دې کار کې زما فامیل په خطر کې و، په دې کار کې زه په مالي توګه نقصانېدم، په دې کار کې زه په جسماني توګه نقصانېدم، په دې کار کې زه سختونه تېرېدم. خو دا ما کوو او ځکه مې کوو، دا ما کار ځکه دا زه وینم چې د دویمه درېیمه ورځ ده په سوشل میډیا باندې چې د ملګري زما په کار باندې په تګ باندې خفه دي. خو دې ته ځم چې خفه کېږی ما، ځکه مه خفه کېږئ چې هغه کار چې ما کوو د هغې 2 چنده به یې کوم او د هغې 2 چنده زیات ښه به یې کوم. هلاریږم ته نه، هغه کار زما هدف دی. البته دا دی چې زما د کور د ژوند چې کوم ضرورتونه دي هغه به هم پوره کوم، هغې له به هم وخت وباسم. دا هم درته اوس وایم چېرې نوکري بل ځای